د غټ اختر خوشحالیان دي ورسره یو مهمه فریضه چې هغه ته قربانیان ویل کی او ضحیه ویل کی. ډیر خلک د بازي سیکولر ټایپ خلک اعتراض کوي دومره پیسې خرج کوي او ساروي دی او حلالوي. د قرباني حکمت څه دی؟ قرباني د حکیم ذات حکم دی. داغه په هر یو حکم کې به حکمت وي. برابر خبره ده کمن په هغه پوه شو او که پوه نشو. شیخ صاحب محترم، د هر عمل یا د بعض اعمالو فضیلتونه په حدیثو کې ذکر شوی. د قرباني کوم فضیلت باره کې صحیح حدیث ته دی چې د الله او د الله د رسول حکم دی او دا ضروري نه چې د هر یو عبادت د خصوصي فضیلت مونږ ته بیان کړی شي. شیخ صاحب محترم، اوس مونږ دا ویل چې قرباني ضروري دی، فرض ده. نو آیا په یو اهل بیت کې 10 کسي 12 کسي په دې ټولو باندې فرد باندې دا قرباني ده کنه په دې کور کې یو کس قرباني وکړله دا هم کافي کی؟ پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما د طرف نه او زما د ټولو اهل بیتو د طرف نه. اوس په قرباني کې خلکو د یو بل سره فخر شروع کړ، مباحات شروع کړ، یو بل سره مقابله شروع کړ. حال دغه چې د عبادت هغه روح خلکو ختم کو او دا سره چې د فخری اندازې اختیار کا. وای یو کس پلار وفات شوی، مور وفات شوی، دغه طرف نه قرباني کولای شي. ډېر علما دا ذکر کوي چې دا هم یو مالی صدقه ده. نو په کار دا چې دا هم وشي د مړو نه قرباني کول صحیح شي. لكن don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.